سلام لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وي. راځو د خپل اکسل پاتې درسونو ته. موږ تیر درس کې چارت ویلی و، نن راځو بیا هم په دوام سره یې، ځکه درسونه یې پاتې دي، نو نن به هم مخته سره یوسو. جدول زه لرم له پخوا نه، هغه جدول به زه انتخاب کړم، را به شم د انزرټ برخه کې، د چارت په برخه کې زه به یو چارت انتخاب کړم. دا موږ لوستي څنګه چارت جوړ کړو. او په دې چارت چې کله راوړو نو یو ټاب لري د چارت ډیزاین په نامه، چې د لومړی اډ چارت برخه و، دا هم برخه خلاصه شوله. راځو همدا چې ادامه ورکړو، یو څه نور اپشنونه یې پاتې دي هغه به خلاص کړو. د کویک لیاوټ برخه ده. په کویک لیاوټ کې تاسو کولی شئ عمومي د جدول هغه ډیزاین او حالت، البته ډیزاین نه راځي خو بعضې حالتونه یې تغییر کوي. ګورئ موږ په لومړي برخه کې ډېر موضوعات ویلي، څنګه ټایټل اضافه کړو، څنګه فیصدي ور اضافه کړو، څنګه د رنګونه ښکاره کړي، ښکاره نه کړي، ارقام ښکاره کړي. ګورئ دانه دانه موږ تغییرول، خو په کویک لیاوټ کې بیا دغه ټول موجود دي او ټول کولی شي په ګډه سره چینج کړي. حالتونه یې دي. چینج کلر کې بیا رنګونه دي. موږ ته درې رنګه ښکارول، دا نور ډول رنګونه دي چې تاسو انتخابوئ. هغه نو ستاسو خوښه ده چې په هر رنګ سره غواړئ. دلته بیا سټایلونه دي، ډیزاین دی چې تاسو په کوم ډول غواړئ دغه چارت ووینئ، هغه حالتونه یې تغییر کوي. مختلف ډیزاینونه او شکلونه او حالتونه لري. دا ساده دي. همداسې راځو سویچ رو کالم ته. ښه ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم، تاسو چارت ته وګورئ څه تغییرات پکې وینئ. کیدای شي ووایي چې استاد دغه رنګونه کته پورته کیږي. ګورئ اوس فعلا نارمل حالت کې وګورئ، درې رنګه لرم او درې رنګه چې دي کمپیوټر او انګلیش او اسلامیک، درې رنګه دي، درې معناوي لري، چې یو رنګ کمپیوټر، یو انګلیش، بل اسلامیک. د پروګرامو په اساس ما ته رنګونه ښودلي، خو که زه دا سویچ کم د رنګونه چینجېږي میاشتو ته. اوس میاشت د رنګ معنا ورکوي، یعنې دغه رنګونه چې دي میاشت دي. اوس کوم فکر یې 15 رنګونه شول، ولې؟ ځکه 15 میاشتې لرو. نو دغه سویچ شي که نه، د ځایونو سره تبدیلوئ که یا سلیکټ ډیټا ده. سلیکټ ډیټا دا معنا چې زه مثال غواړم یو څه ډیټا اضافه کم یا یې کمه کم. فرض کړئ تاسو په دې جدول کې یو بله برخه هم اضافه کړله. زه راځم په دې برخه کې د ساینس په نامه یو بله برخه هم اضافه کوم. صحیح دی؟ ساینس ارقام به چټک دلته ولیکم. ګورئ دلته مثال د دا ارقام 20 دي، د دا مثال 80 دي، او د دا ارقام 80 زه لیکم، او د دا ارقام هم 70 لیکم، او د بل ارقام هم 90 لیکم. صحیح شو؟ ما نه وایي یو ساینس فیلډ اضافه کړ، خو چې کله دلته راشم زه د ساینس په نامه څه نه لرم په چارت کې، څنګه یې ور اضافه کوم؟ چارت ډیزاین ته به راشئ، سلیکټ ډیټا ته به راشئ، او بیا په لومړۍ برخه باندې کلیک وکړئ. یو کار به وکړو، زه به یې دا لرې کړم، دغه چارت باید موږ د ټیبل له مخې لرې کړو داسې. اوس راشئ سلیکټ ډیټا ته، په لومړۍ برخه کلیک وکړئ، دغه چارت مو منظم، د جدول مو منظم ټول انتخاب کړئ، او بیا راشئ په دې برخه کې ورته ووایئ اوکې. اوس راشئ چارت ته وګورئ، موږ ته د ساینس برخه هم اضافه شوله. برعکس زه غواړم یو فیلډ بیخي لرې کړم له دې ځینه، دا ساینس لرې کړم، ضرور نه دی. نو سلیکټ ډیټا ته به راشئ، دلته موږ لرو ساینس به لرې کړئ، اوکې به ورته ووایئ. دې ته وایي سلیکټ ډیټا. راځو څنګه بل دی چینج چارت ټایپ دی، دغه چارت نوعیت تغییروم. اوس دا کالم چارت دی، کولی لاین چارت، پای چارت، ایریا چارت، ماپ چارت، ډېر ډولونه یې لرو. هر ډول چې تاسو غواړئ کلیک پې وکړئ، اوکې ورته وایي، د چارت هغه ټایپ په مکمل په دې ډول تغییر شي. دا نو ستاسو خوښه چې په کوم ډول یې غواړئ. او موف چارت، که غواړئ دا چارت انتقال کړئ نو څه کوئ؟ موف چارت باندې کلیک کوم، نیو شیټ کم دلته په همدې شیټ کې، که یو بل شیټ کې غواړئ، نه په نوی شیټ کې غواړم، اوکې به ورته وایي. مکمل تاسو ته به یو شیټ جوړ کړي د چارت 1 په نامه، او ستاسو دغه مکمل چارت به د شیټ 1 نه له دې ځای نه انتقال کړي بل شیټ ته. نو دا شو په اکسل کې د چارت موضوعات. هیله ده چې څه مو پکې زده کړي وي، هغه اړین موضوعات که چیرې بیا هم تاسو ته کومه پوښتنه پیدا کېږي پاتې کېږي، هغه کولی شي موږ ته کومنټو کې پرېږدئ، یا په فیسبوک دا ویډیو خپریږي، په یوټیوب خپریږي، هر ځای کې چې تاسو راحته یې. حتی فیسبوک کې، یوټیوب کې موږ د واتساپ شمیرې هم ورکړي دي، کولی شي موږ ته پیام پرېږدئ، او موږ په مناسب فرصت کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړو. نو دا د
اکسل پروګرام د چارت موضوع شو چې موږ ترې خلاص شو او راتلونکي درسونو کې ان شاء الله بیا نورو برخو ته دوام ورکوو. ډیره مننه. کوربه ده.